السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک او تاسو ګوره ډیلی خټک نامه قدرمندو نن یو داسې ځای ته راغلي یو چې دلته کې چار چاپېره ښکلي چراغان دی خوشحالۍ دي رنګینۍ دي دا یو داسې ځای دی چې دلته ذهني سکون هم میلاویږي او روحاني سکون هم میلاویږي او سیل او تفریح پکې هم کیږي جی بالکل تاسو به صحیح پوه شوي یې دا د کاکا صاحب علاقه ده د کاکا صاحب میله لګي په کال کې د کاکا صاحب عرس ملاویږي اته ورځې تقریبا دلته دا پروګرام ملاویږي که تاسو زما خواته کتلی شئ دا ګیر چاپېره دا میله ټیره هر قسمه رنګینۍ خوشحالۍ تاسو ګورئ دا د کاکا صاحب برکات دي او د کاکا صاحب په خوشحاله عرس کې خلک راځي او دلته کې د کاکا صاحب سلامي هم کوي او سره چې کوم د خپل انټرټینمنټ هم کوي خپل فیملی ماشومان یوازې ځان له هم راتلی شي فیملی سره هم راتلی شي که تاسو چار چاپېره ګورئ قدرمندو نو دا غټې غټې کشتۍ چترۍ او سویمنګ پولونه جمپینونه سرکس هر قسمه اکټیویټي دلته راغلي ده نو ما سره اوسئ قدرمندو راځئ چې د پروګرام د مکمل تفصیل درکړم ما سره اوسئ پروګرام تر اخره پورې ګورئ او ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل رائے به ښایسته شانتې کمنټ کې راولګئ ویډیو تر اخره پورې ګورئ دا هماته ټوخ کاری
हो गया। खैर قدرمندو په دا وخت کې موږ په ریل ګاډي کې سوار شو او شاته د سپیکر ولې دومره تیز आवाज را برشل دی را خبره نه ریکارډ کیږي په دا وخت کې موږ په ټرین کې شو نن تاسو خیمه چې نه نه بګي سسکی هغه ټولو کې مو ګرځوم ځان سره تاسو مو سره اوسئ ها مینوالو دا وخت کې په ټرین کې کېناستو ایموشنونو ټرین دی نیکسټ ټایم به دا موږ خبره لکېدان بخیر راسي ایشهلو کوشش وکړو چې دلته کې خالص څنګه انجوای کوي माता माला रहा किताब बदी ये किन देगा दावर के 300 रुपए तो पे कैसे बोले हाँ गुडागी में क्यों बोले हाँ दाटूल गुडागी दी हाँ अलग कट की बसो लगा बोली
دا وخت ماښام شو ریل ګاډی و قدرمندو دا وخت موږ سرکس ته راختلي یو دا وخت قدرمندو تاسو کتلی شئ چې موټر سایکل سټارټ شوې او دا هلکانو ورته چیغې شروع کړې اوس په لږ ساعت کې دی خپل پرفارمنس کوي بل موټر سایکل والا پاتې چې ډرایور څه شو هغه مې نه دی راغلی او یو غشاک و دا بل کاسه هم راغلو و شروع شو کتلی شئ قدرمندو چې په دې طریقه باندې به موټر سایکل د سپیډ په لحاظ سره قوي شي او دې کې لاس یې پرې شو او بل ملګری به هم موټر سایکل شروع کړي बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कतले शे لاسونه بالکل پرې شولو بغیر لاسونه نه روان شو په دې وخت کې پرفارمنس وسه کتلی شئ بالکل په سره وخوتو تیری تیری او چې په کوم ځای باندې موټر سایکل راځي نو په هغه ځای باندې زلزله راځي مین خبره قدرمنو دغه ده چې یو موټر سایکل روان کو د خلکو سره دوکه وشوه بدل کې دوی خبرې وشوې چې یو د بره چترۍ ولګوه لږه تیاره شوه بل ماښام شو لږه تیاره شوه نو په دې وجه باندې به تاسو لږ ښکاري د موټر سایکل لاندې کوز شو شاید چې بل روان کړي او دا ټرین دی چې تاسو وینئ ټرین لګیا دی ونه بل شروع کړي چې بل چې بل هغلته دی برو لگا بارام سا السلام علیکم ورحمت څنګه الله خیر دی موږ دې د شفقت نه راغلي و دلته کې را میله دا کاکا صاحب ورسته او دا میلې مرا وستي د خیر سره استاد سره خوشاله ده پر ماشومان هم خو دا شي کنه خوشاله شي او مناسب ټیکټ استعمالوي د ماشومان لپاره 30 دی لغړ لپاره 50 دی استاد سره خوشاله ده پر موږ راغلي ورورا راشه خپل دغه کې دا انجوای کې پوښ وکړ راو کړ دې ټیکټ دی 50 روپے دی اما شومان لپاره 30 راغړ لپاره دغه دی 50 روپے دی میناوالو دا وخت په میله کې نن روانې ما او تاسو کتلی شئ غیر چاپېره چمپینین دي کښتۍ دي وړې کښتۍ دي غټې کښتۍ دي سترو سړیو لپاره یعنې سترو خلکو لپاره هم هغه غټې کښتۍ هم راغلي دي او تاسو د میلې نن مناظر کتلی شئ دې وخت کې ماښام بانګونه شوي دي تیاره شوه خو موږ بیا هم لګیا یو کوشش کوو تاسو لپاره موږ دا ویډیو تیارو مکملوو درته او انشاءالله تاسو به دې ویډیو نه باقاعده خوند واخلئ او بس یوه خبره قدرمندو چې ډېر لیټ اطلاع راورسېده زمونږ لکه څه مصروفیات هم وو د هغې له کبله موږ هغسې ټیمه نه کړو نن د جمعې ورځ ده او بعد یې ماسپښین راغلي وو به د دغه لږ شان د ویډیو تاسو ته موږ ریکارډ کړه انشاءالله چې تاسو به دغسې پروګرامونه ګورئ نو موږ به تاسو ته ښایسته ښایسته ویډیوګانې تیارو او دا وخت کې ماښام تیاره شوې ده
خو بس د کیمرې پرفارمنس او بس د مولا خوري نو ان شاء الله تاسو پر مولا وکړه دا ویډیو کمپلیټ کوو او تاسو به تنه خوندونه واخلئ تاسو ته موږ غیر شپه مناظر وشیلو قدرمنو دا تاسو په یاد چاترې زی دا میلاوي او تاسو کتل شي ډېر خوندونه ډېر رنگینه شپه ورځ لکه د شپې می د ریزي می په 16 جنوري باندې دا شروع کیږي او په 24 جنوري باندې ختمي شي نن اخیرانه ریز دا بیګات د شپې 12 بجو پورې یار 60 پورې چوي سمو پورې چې خلک وي نو به دا به وی هغه نه به د سامان نه غونډي او بیا سبا بل سبا د اتوار پر خوند بجو به میلا دا او په دغه باندې مو سره نور پروګرامونه دي یعنی د سربندۍ دي سره یاغه ډي جی سیستم ان ساوند سیستم د مو سره ده نو یاغه په وجه باندې زه خو به درځي ونه رسم او کوشش کوم چې شپې مخام نه بعد چې کوم هغه وی هلي زلي وي هغه هم کوشش کوم چې کوریج تاسو دیر کو او تاسو ریکارډ کو قدرمنو تاسو کتل شي دلته کې زنانه هم دي نارینه هم دي ماشومان هم دي او هر قسمه هر طبقه خلک پکشتاره او موږ کوشش کوو چې صرف او صرف تاسو ته سترو سړیو یا د ماشومانو ویډیو ترمنځ کو زنانه د من نو وسو اگر چې ډیرو پکې اصرار وکړو چې موږ پکې راواله خو مو وته چې نه د پدې وجه سره موږ کوشش کوو چې زنانه پکې رانه شي بدل د کې میلا ده او فیملی میلا خو ته نشي لکه چې فیملی ماحول نه ده او بیا هم لکه زنانه پکې ډېر په کثیر تعداد سره دی لر خلکو نه لر لکونه او خلک راغلي دي تاسو کتل شي دا وخت مقام شو مقامه نظری دي یعنی دا مقام نظری دي د شپې نایټ ویژن غیر چاپیرا رونق دونق چمک دمک رنگ سراو شنو زیړو هر نمونه لټونه لګیدلي دي تاسو کتل شي او غیر چاپیرا خسته ماحول دی بس موږ کوشش کوو او دا ویډیو تر سره تر رسو ان شاء الله السلام علیکم دا جی د زیارت کاکا صاحب رحمت الله علیه اورس مبارک ته دا مونږ راغلی دا ماشومان مزان سره راوستي دي دا هر کال چې کوم دی دا چې کوم دی روزه نه مخکې میاشت وي هغه کې کیږي د رجب په میاشت کې نو دا ډېره مزیداره میله ده څلور پنځه ورځې وي دا تقریبا چې دی نو اوه اته ورځې وي یعنې اوس څلور پنځه ورځې مخکې شروع شوي ده نن اخري ورځ ده او چې کوم دی به سبا به دا میله ختمه شي نو ډېر خوند کوي دلته کې دا ټول خلک راغلي دي ډېره ګاڼه ده او دا جولیم ولیم دي ماشومان مو راوستي دي او ډېر زیات خوند مو ترې واخیستو الحمدلله السلام علیکم زه لطف الله نوم دی زما او د دې کاکا صاحب اوسیدونکی یم او دلته مونږ راشو دا میله هر کال لګي او هر کال چې کوم دی دا خوندونه ترې مونږ اخلو او خاص کر زمونږ د کلي دا واړه چې کوم دي دی راشي دا ټول واړه مونږ راولو او خوندونه ترې اخلي دا واړه او ټول خلک بس راځي غالبا د ما په خیال 15 ورځې مخکې دا سیستم شروع شي او بیا چې کوم دی نو نن اخیری شپه ده دغه اخیری شپه باندې به بس نن دا ختم شي دا پروګرام او ورسته د کاکا صاحب رحمت الله علیه چې کوم هغه کال دی هغه 383 پیدایش او وفات هغه کال دی هغه به پوره شي د دې په باره کې به دغه ورسته پروګرام دی او ډېر خوندونه دي او زما خدا دغه چې هر سړی دی راشي او خوند دې والي ښه مزېدار کله شروع کیږي کار په کومه میاشت کې شروع کیږي دا شروع کیږي چې غالبا زما په خیال کال په کال شروع کیږي دا غالبا ما دومره سوچ نه دی کړی رجب میاشت کې دا روزه د میاشت نه مخکې کومه میاشت او بالکل دغه کې جنوري کې وي دغه 15 ورځې 24 جنوري باندې ما په خیال لګا کیږي دغه 15 20 ورځې وي دغه کسه او روزه نه مخکې دغه